من چې کله طالبانو زمانه استاد په څو کې پښتو درځي مال لګ راځي ویل یو څه په څه نه کوم مالوي کا چې کله دا ور مکمل کلاوي لکه دا ور راګي دا ول په دې ته ساده پښتو کې څه وایي ته مرګ نه وایي زنانه والا نو دا حضرت ما بيبي ته ویل اجلس على هذا الحسيره په دې په ځکه کې باندې کېنه مل منای فقط رأت بللن نو چې هغه وکړه په دې کې لوندو په دې کې ونډې له داړي خلک د پیژنې نه په دې کې څه ته وایي چې من راځي دا نه پیژنې دا نه خلک دي من چې کله طالبانو زمانه استاد په څو کې پښتو درځي مال لګ راځي ویل یو څه په څه نه کوم مالوي کا چې کله دا ور مکمل کلاوي لکه دا ور راګي دا ول په دې ته ساده پښتو کې څه وایي مالدان دیوال یو صحیح ده به چې کله خلک یو پروګرام یا دا ټول خلک راشي او هیڅ کوم پاتې نشي نو خلک چې دا خلک راغلي څنګه نو ما ول دواړه سليمان یو ته یاد ده پښتو د خلکو نه یې څه ده د پښتو الفاظ کې وایي څه په انګلیسي او څه په صحیح نو بنیادی مسله دا ده چې دا به صحیح حضرت عمر بن حوس بيبي ته په دې باندې کېنا نو فقط ادلنا عليه نو جاءوا قتل اخذي للولد والقلب على السبي ما شم في بيتي كي جميل بالامديش والماء هذا دموع شيخ في صحراء هذا دموع في تهجد بكره اپ ځکه باندې ناسو دا په ځکه حضرت عمر په اوخ باندې دن کړل نو موږ دا لارې چې په